استاد محترم، ځینې خلک له بدلونونو ولې ډارېږي یا ویریږي؟ متاسفانه همدغسې ده، کوم ډول چې تاسو وایه له بده مرغه له بدلون نه ویره هم یوه ویره ده چې نن سبا یې ځوانان لري. زه خو په دې باور یم چې له بدلون نه ویره یوازې په ځوانانو پورې هم اړه نه لري. یعنې له بدلون نه ویره ډیره د زړبودۍ مسله هم ده، ډیره د منځني عمر مسله هم ده، او په ځوانانو کې هم په کافي اندازه دا ویره شته. زه دې سره موافق. دویم مورد تاسو اشاره ورته وکړله چې له بدلون نه ویره څه ده؟ له بدلون نه ویره یو طبیعي او یو نورماله چاره ده د ژوند. یعنی دا یو حس ده، دا یو ویره ده، دا یو اروايي وضعیت او حالت ده چې موږ له بدلون نه ویریږو، او دا په ټولو انسانانو کې نورمال طبیعي ده، او دا د ژوند یوه برخه ده. ښه، دا چې څنګه موږ وکولی سو دا ویره په اصطلاح په شا وتمبو، زه فکر کوم چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ دا باید ومنو چې بدلون را روان ده. یعنی هر شیبه، هر لحظه، هر څه که موږ وغواړو که یې ونه غواړو بدلیږي، او له دوی سره ډغرې وهل، له دې بدلونونو سره ډغرې وهل او جګړې کول او خپل انرژي ضایع کول، دا د یو ځوان او د یو منځني عمر لرونکي انسان لپاره مناسبه چاره نه ده. زه فکر کوم چې د بدلون منل، له بدلون سره غاړه په غاړه تلل له موږ سره کومک کولی شي، او دا که څوک مني که نه مني، دا په یو شکل نن سبا یو تحمیل ده، یعنی یو حکم ده، یو ډول باید موږ دا تمرین کو، باید ځان کې دا اړتیا پیدا کو، دا مهارت کسب کو چې دغه اړتیا چې نن سبا وجود لري دا باید درک کو. یو مورد. دویم مورد زما په نظر دا ده چې موږ سخته ده موږ ته، کېدای شي ځینې ځوانان وایي صحیح ده استاد، سمه ده، موږ موافق یو، خو موږ ته سخته ده، خو موږ نسو کوی. دغه کټګورۍ وګړو ته مې پیشنهاد دا ده چې لطف وکړئ دوستانو، که امکاني که شوني له وړو بدلونونو یې پیل کړئ، آرام آرام یې پیل کړئ. بدلون په یوه شپه او ورځ، په یو واري او په یوه لویه سلنه نه رامنځته کېږي. موږ ضرورت لرو چې ډیر آرام او ډیر کم دې بدلونونو ته غاړه ورکو او بالاخره بدلون راولو. دریم مورد زما په نظر چې ډیر زیات موږ سره کومک کوي په دې برخه کې، او ځوانان غواړم ورته متوجه سي، هغه د بدلونونو یا له بدلونونو نه یا د بدلونونو اړوند مثبت اړخونه دي. موږ ولې هر بدلون یا هر چاره منفي ارزو؟ موږ ولې هر څه ته په منفي سترګو ګورو؟ دا بدلون چې را روان دی یا دا بدلون چې باید راسي، کومه ستونزه لري؟ مشکل یې څه ده؟ مسله یې څه ده؟ خو پرېږدئ چې راسي او ترسره سي او موږ بالاخره ګټه ترې واخلو. دا خو ډېره ښه خبره ده که زموږ په ژوند کې بدلون راسي. ولې ډغرې ورسره وهئ؟ ولې ویرېږئ تر؟ ولې ورسره نارامه یې؟ پرېږدئ چې بدلون راسي او یو ګټه وکړي، یعنی یو مثبته تجربه ترسره سي او تغییر راسي، ښېګڼې راسي. یو بل مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې کومک کولی شي، هغه ماوراء له دې چې موږ مثلا یو شخص، یو فرد یا د افرادو یوه ډله له بدلون سره ستونزه لري، له بدلون سره نسی غاړه غړی کېدلی، تعامل نسی کولی، دغو خلکو سره باید نور خلک کومک وکړي. یعنی دلته د ټولنیز ملاتړ، د کورنۍ د ملاتړ او د هغو خلکو چې په دغو رازونو پوهیږي چې بدلون څومره خوندور او څومره ګټور ده، څومره مثبت ده، هغو خلکو سره چې په دغو مواردو نه پوهیږي باید کومک وسي. دا هم زما په نظر یو مورد ده. یو بله مسله هم چې زما په نظر په دې برخه کې مرسته کولی شي، هغه د ویرې مسله ده. یعنی موږ باید بدلون پرېږدو په خپل ځای، چې کېږي که نه کېږي، موږ یې منو که یې نه منو. موږ باید اول راسو خپل ویرې تشخیص کو، خپله پوهاوی او خپل درک باید هغه حد ته ورسو، خپل بلوغ او خپله پوهه او پوخوالی هغه حد ته ورسو چې
د بدلون منلو یا د ویرې د کنټرول مهارت په ځان کې پیدا کو. که دغه خامي موږ سره یي، موږ به ګڼ وخت او وخت نه وخت له بدلونو سره مشکل لرو او جنګیږو به ورسره متاسفم. دغه ویره سره کم کنټرول کوو. ویره د ارواپوهنې له نظره البته په عمومي ډول وایم، هره ویره موږ تقریبا 400 ویرې لرو په دنیا کې. یعنی هر یو فرق هر یو سره خپل تعامل ضرور ده، خپل تعامل ته اړتیا ده. اما که په ټوله کې اشاره ورته وکړم د ویرې په اړوند پوهاوی، د ویرې په اړوند د نیمه معلوماتو پوره کول او د ویرې په اړه د ناقصو معلوماتو سمول موږ سره کومک کوي سي. له ویرې سره تر ټولو ډیر چې کومک کوي سي هغه فیس کېدل یا مخامخ کېدل دي. تر هغو چې موږ ورسره مخامخ نسو، چې هر څومره ډیر د ویرې په اړه معلومات پیدا کو، کتابونه ووایو، کیسې جوړې کو، انګیزشي کارونه وکړو، مرسته نشي کولی تر هغو چې موږ ورسره مخامخ نسو.